السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور پوښتنه کړې وله چې په شخصي کې چې یو نفر چینجی لري نو چې دوا یې وکړي هم نه ورکېږي، نو چې په لمانځه ودرېږي یا چینجی راووځي نو یا په دې سره اودس ماتېږي که نه ماتېږي؟ محترم ورور په جواب کې دومره ویلی سو چې د چینجي په راوتلو سره اودس ماتېږي. نو معذور هغه وخت بلل کېږي چې دی د لمانځه په وخت کې، یعنې د ماپښین په ټول وخت کې دونه وخت نشي پیدا کولی چې په هغه کې دی اودس وکړي، لمونځ ادا کړي، یعنې ټول وخت ونیسي. دغه ته معذور بلل کېږي که دغه ډول سلسل بول وي او یا بادونه تر پزه وینه راځي او یا زخم تر یو ځای راځي یا بادونه جاري وي، خو دی په دا ټول وخت کې دونه وخت نشي پیدا کولی یعنې چې په هغه کې دی لمونځ وکړي او دا عذر د نشي ورپېښ، نو بیا دی معذور دی. او که په وخت کې په د لمانځه په ټوله وخت کې یعنې ماپښین لمونځ چې شروع شي بیا تر پایه پورې د لمانځه وخت، په دې ټول وخت کې د ماپښین کې دونه وخت پیدا کولی سوی چې دی اودس وکړي او لمونځ سم کې وکړي، بیا عذر بیا نو دی معذور نه بلل کېږي. دور مختاره صفحه 212 بیا 214 جلد اول مطلب په احکام المعذور کې چې هغه وایي دومره اندازه قدر که د وخت نسوه پیدا کولی نو باره بیا دی معذور بلل کېږي، او که چیرې وخت پیدا کولی سوی نو بیا معذور نه بلل کېږي. الله جل جلاله دې وکړي چې دومره کفایت وکړي. هغه نه وه که سړي پزه وینې کېږي، که تر زخم اوبه راوځي او که دغه رنګه سلسل بول وي یا تر نس بادونه جاري کېږي یا چینجي راوځي تر نو کې دونه وخت پیدا کولی سوی چې په هغه کې دی لمونځ ادا کړي، بیا نو معذور نه دی، لمونځ دې وځنډوي په هغه وخت کې دې ادا کړي. او که په ټول وخت کې دغه عمل دته ورپېښه دی بیا شرعاً معذور دی، بس اودس دې وکړي، لمونځ دې وکړي. که د لمانځه په مابینځ کې دغه چینجی راووځي، که هغه د پزې څخه وینې جاري وي بیا د حکم د معذور دی، لمونځ یې جایز